السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو ایډیټر راوښیم چې دغه به تر اوسه پورې تاسو ته چا هم نه یې ښودلی. مطلب تاسو ته یو اټومیټیکلی ایډیټر میلاویږي ویډیوګانو جوړولو دپاره. که تاسو نن سبا ټرینډینګ کې کمې ویډیوز وګورئ نو هغې کې که تاسو کتلی وي سټپ والا ویډیو چې چا جوړه کړې وي، مطلب په لار روان وي یا ګاډي کې روان وي، هغه ویډیو کړی وي. د هغې نه بعد شارټ شان هغه کلیپ ولګئ د ویډیو، ورپسې خپل عکسونه ولګئ او که په اینډ کې په لاست کې هغه بیا هغه ویډیو بله لګول غواړي نو هغه پکې هم ولګئ. په اسانه طریقې سره په یو کلیک سره هغه داسې ویډیو جوړه کړي چې هغه 100% 100% وایرل هم شي. او د دې سره هغه ویډیو که تاسو وګورئ په هغې کې کم افیکټس وګورئ نو تاسو به ډېر زیات متاثره هم شئ. نو قدرمنو ویډیو راسره تر پایه وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. د دې ایپ لینک به تاسو ډسکرپشن نه یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. که تاسو چې کله هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له یو آپشن راکړی دی شارټ کټ. ټیک ده، سمپل همدغه شارټ کټ به تاسو ته دې ځایږي نه سلیکټ کړئ. نو دلته به بیا تاسو سره دا ستاسو ته موبایل ګیلري چې کومه ده هغه راله. ټیک ده، یو ویډیوز دی بل فوټوز دی. اوس تاسو اوله کې کومه یو ویډیو چې ده هغه تاسو لګول غواړئ سمپل هماغه ویډیو به تاسو دې ځایږي نه سلیکټ کړئ. ان کیس دا ویډیو سلیکټ شو. ټیک ده، ورپسې که تاسو خوا کې وګورئ تاسو له فوټوز یو آپشن راکړی دی. اوس چې ورپسې تاسو کوم عکسونه لګول غواړئ هماغه عکسونه به تاسو ته دې ځایږي نه سلیکټ کړئ چې څو عکسونه تاسو غواړئ څونه لګول غواړئ نو هغه سمپل له دې ځایږي نه تاسو څه کوئ دغه شانتې سلیکټ کړئ. ورپسې لاندې راشئ دلته کې نیکسټ یو آپشن تاسو ته میلاو دی. په دې نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. انالایزینګ کلیپ لږ شان لوډینګ به کوي، لږ شان ټایم به اخلي. د هغې نه بعد به دا اټومیټیکلی ستاسو کوم کلیپ چې دی کومه ویډیو چې دی هغه به پخپله سازه شي، پخپله به جوړه شي. اوس په دې کې بیا مختلف آپشنز لاندې راځي. ټیک ده، که تاسو د عکسونه چې شیک کېږي مطلب اوړي را اوړي نو دغه طریقه تاسو بدلول غواړئ، دغه انداز چینج کول غواړئ نو لاندې تاسو له راکړي دي پاپولر دی یا سیډ والا دی. ټیک ده، دغه شانتې نور هم ډېر شی دی چې کم یو ستاسو خوښ وي نو هغه تاسو ته دې ځایږي نه سلیکټ کړئ. دا وګورئ اټومیټیکلی زما کومه د ویډیو او عکسونه چې وو هغه دغه شانتې جوړ شو. دا وګورئ که تاسو پخپله دغه کول غواړئ مینول مطلب په خپل لاس باندې نو هغه تاسو داسې نشئ کولی لکه څنګه چې دا اټومیټیک والا آپشن یې تاسو لږ کوئ. ډېر یو ښکلی آپشن دی. دې نه علاوه په دې کې تاسو خپلې د خوښې خپل د چایس میوزیک کم ګانې چې دي کم رینګ ټون وغیره چې دي هغه پې هم لګولی شي. دا وګورئ ریپلیس یو آپشن یې تاسو له په میوزیک کې راکړی دی. اوس که تاسو سره دې کې ویډیو وي او د هغې نه تاسو ساوند مطلب آواز لرې کول غواړئ یا پې لګول غواړئ ایکسټریکټ ساوند فرام ویډیو به سلیکټ کړئ. خپل ګیلري نه به هغه ویډیو راواخلئ کوم نه چې تاسو ساوند کټ کول غواړئ هغه لګول غواړئ نو هغه به همدغه شانتې سلیکټ کړئ او هغه به پې ولګوئ. د هغې نه بعد چې کله ستاسو ویډیو مکمل شوه نو ایکسپورټ یو آپشن یې تاسو له راکړی دی. دا به تاسو ایکسپورټ کوئ. که اوس تاسو غواړئ چې دا د واټر مارک نه بغیر ایکسپورټ شي مطلب سیو شي خو واټر مارک نه وي نو دغلته یې دوه آپشن راکړي دي، یو ډایرکټ ایکسپورټ دی او یو ایکسپورټ وداوټ واټر مارک مطلب د واټر مارک نه بغیر دی. دې نه علاوه که تاسو سایز یا کوالټي چې د هغه کمول غواړئ یا غټول غواړئ نو د هغې آپشن هم دلته کې تاسو سره شته دی. دا وګورئ چې کم سایز تاسو خوښ وي نو په هغې کې تاسو خپل موبایل ته سیو کولی شئ. نو قدرمن دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی د ویډیو جوړولو دپاره. امید لرم چې خوښ شوی به مې که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.